ښه امان الله موږ د تا نورې ویډیوګانې وکتلې په دې پوه شو چې څه رقم ته له یوټیوب نه درآمد وکړو څه رقم یوټیوب مانیټایز کړو او څه رقم ته شروع کړو په افغانستان کې له یوټیوب نه درآمد کېږي که نه کېږي په دې باندې هر څه باندې پوه شو. نو اوس دا راته ووایه چې د یوټیوب د شروع لپاره موږ کومو وسایلو ته ضرورت لرو. راځئ چې نن په دې ویډیو کې درته ووایم چې تاسې د یوټیوب د شروع لپاره کومو وسایلو ته ضرورت لرئ او کوم وسایل ډېر مهم دي. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه چې ځو د ویډیو په طرف لیټس ګو. السلام علیکم زه امان الله ابراهیم یم او نن تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم او دا متفاوته ویډیو د دې په اړه ده چې موږ د یوټیوب د شروع لپاره کومو وسایلو ته ضرورت لرو. نن به تاسو ته ټول مکمل د تاسو دا سوال به زه مکمل درته کلیر کړم. ښه ملګرو په شروع کې تاسې د یوټیوب د شروع لپاره تاسې داسې قوي وسایلو ته ضرورت نه لرئ لکه دا بعضې یوټیوبران چې وایي چې ښه کامره، ښه مایک، ښه سټوډیو یا مثلا نور داسې عجیبه شیان ښیي لکه لایټینګ و لکه یو شي بل شي بل او بتر. اوس به زه واقعا درته ووایم چې ته ضرورت لرئ. نو په شروع کې که ته یو موبایل ولرې چې هغه موبایل فلمبرداري وکړي شي یعنې کامره حد اقل HD اوسي که نه HD اوسي بیخي ښه ده چې فقط ته پکې معلوم شي په دا کامره کې چې ته چې کې څه رقم ته ښکارې داسې فقط همدغه موبایل حافظه هم فرق نه کوي، موډل هم فرق نه کوي او د کامرې لوړوالی او ټیټوالی هم فرق نه کوي. فقط و فقط همدا یو موبایل د تاسې لپاره کافي ده. نه تاسې مایک ته ضرورت لرئ، نه بل څه ته. دا اوس ما سره فقط یو موبایل په لاس کې نیولی ده او په دغه ویډیو جوړوم او نور وسایل مې اخیستي چې هغه ورو تاسې اخیستی شئ. لکه مثلا زه اوس تاسې در وښیم چې کوم وسایل لرم. زه به د بکس دلته راواخلم، ماته ودرېږه دلته کامره هم دغلته سیټ کړم. یا بسم الله انشاءالله چې تاسې وکولی شئ ما په صحیح توګه ووینئ. دا بکس چې ده دا د ما دفتر ده، هر چېرته یې له ځان سره ګرځوم. سټوډیو زه نه لرم، فقط په همدا اتاق کې زه ویډیوګانې جوړوم او یا ځم د باندې کوم یو پارک داسې ځای ته هلته ویډیو جوړوم. نو په شروع کې تاسې چې ته ضرورت لرئ فقط و فقط موبایل، نور هېڅ ته ضرورت نه لري. بیا کله کوم وسایل اخیستل لکه ما غوندې زه اوس تاسې ته وسایل در وښیم زه څه شی لرم. اول به هغه راواخلم لایټ. خلک چې ډېر غواړي خلک دا ډېر یادوي چې دا باید واخیستل شي، خو دا ما اخیستی ده فقط څو کرته مې دلته نه استفاده کړې د یوټیوب په شروع کې فقط د ګوتو په شمار څو کرته به وي چې ما به دا راخیستی چې شپه به وه یا به کوټه تیاره وه. اوس خو سره مخامخ لمر ده او نور په کافي اندازه شته. نو بیا دا کومک کوي چې د تا په مخ باندې کافي په اندازه باندې نور راسي او دا نور چې ده د ویډیو کیفیت ډېر لوړ کوي، یعنې ډېرې پورته وي. نو دا به بیا واخلئ په آینده کې، دا اوس ضرورت نشته چې دا واخلئ او قیمتونه هم برابر دي، دونه ډېر قیمته نه دي. نو دا به ته کېدم. نو اوس تاسې چې ته ضرورت لرئ هغه مهم شیان څه دي هغه به زه اوس درته وښیم. البته ضرورت نه ورته لرئ، بیا وایم ضرورت نه ورته لرئ ښه، یعنې کوم شیان ما اخیستي دي. که پیسې لرې اول یو مایک واخله، مایک ښه شی. ما اول دا مایکونه اخیستي وو، دا مایکونه مې اخیستي وو، صبر چې در وښیم. دغه مایکونه دي چې دا ډېر وخت کې ما استفاده کړي نه دي، خو دغه مایکونه مې اخیستي وو. دوه دانې مایکونه وو، یا دغه بل یو شی ورسره و چې دا هم دغو موبایلو ته وصلې ده، دغه آیفون ته وصلې ده او دغه ټایپ سی ته وصلې ده. نو دا بلوتوث مایکونه دا ما اخیستي وو. او تاسې په شروع کې که بې له موبایل نه یو بل شی اخلئ، اول شی باید چې تاسې واخلئ هغه مایکونه دي، ځکه چې غږ چې ښه اوسېږي هغه ویډیو هم ښه خوندور وي. نو اول مایکونه واخلئ. دا هم ښه مایکونه دي F11 دا ډېر ښه خوندور مایکونه دي. ما له دې نه استفاده کړې 20 متره په اندازه باندې کار کوي او نویز هم ډېر نه نیسي. نو ښه مایکونه دي. بیا وروسته له دې مایکونه بیا ما تازه دغه مایکونه اخیستل، دو مایکونه استفاده کوم. دا نو بیا ډېر خوندور مایکونه دي، ډېر سویه یې لوړه ده. دا داسې خلاصېږي دلته بیا داسې بل قطی پکې ده، دا یې قطی لري مایک. دا مایکونه دي، دا ډېر ښه خوندور مایکونه دي. دلته چارج کېږي، د خپله قطی هم چارج کېږي. او دا یې بل مایک
او مثلا بل چې در وښیم دا یې هغه ډیزاین دا څه آیفون لپاره ځان ته و ټایپ سی لپاره ځان ته و دا ټایپ سی مې راواخیسته ځکه چې د ما موبایل ټایپ سی ده نو دا سو مایک دویم خدای داسې دلته بس کېښودل کېږي پکې دا به بېرته دلته پکې کښېږدم بیا وروسته له مایکه کله چې تاسې یو سم مایک واخیسته او داسې غږ نسبتا ښه ډول باندې راته بیا که تاسې یو سټان واخلئ ښه ده دا سټان هم واخیستی ډېر ښه خوندور سټان ده هم چې دا بلوتوت هم لري دلته بلوتوت دلته ورکول کېږي داسې دا بلوتوت په بلوتوت باندې وصلېږي مثلا که موبایل لري مې په ده کولی شئ چې عکس واخلئ یا ویډیو سټارټ کړئ نو دا داسې سټان ده داسې پایې لري داسې خلاصېږي داسې پایې کېښودل کېږي دلته موبایل کېښودل کېږي موبایل داسې هم کېښودل کېږي او داسې هم کېښودل کېږي داسې نو دا چې دا سټان ده دا داسې پایه غوندې هم کېښودل کېږي چې مثلا داسې کېږدي داسې دا پورته لوړې کې ځکه چې تقریبا له متر نه ډېر ده 2 متره ده زما په نظر او داسې په لاس کې هم نیول کېږي چې همدغه زاویه یې داسې تاسې برابرولی شئ داسې نو داسې مثلا داسې دا زاویه لري چې هر رقم تاسې طبیعت یې هماسې جوړولی شئ نو مثلا داسې جوړ کړئ داسې دلته کامره پکې کېدی بیا داسې لویوالی هم شئ چې ډېر لویږي او تاسې کولی شئ ډېر راحته فلم برداري پرې وکړئ او دا زه زیاتره وخت دا داسې ږدم او کامره پکې ږدم او په دې باندې فلم برداري کوم یعنې د ما ډېر کارونه همدغه راحته کړي دا ډېر ښه شی ده دا که واخلئ ډېر کومک درسره کولی شي نو دا هم کېدو بیا ځو د بل شي په طرف همیشه باید یو پاور بانک تاسې پاور بانک ډېر مهمه ده ځکه چې شاید داسې یو ځای کې اوسئ چې تاسې ویډیو ډکوئ که نه او یو د موبایل چارج خلاص کړي نو فورا باید تاسې یو پاور بانک ولرئ چې موبایل ته یې بسه کړئ او موبایل تاسې سره ډېره یاري وکړي ځکه چې د افغانستان د نو ځینې وخت برق وي ځینې وخت برق نه وي نو طبعا پاور بانک ته ضرورت شته نور چې دي کیبلونه دي د موبایل پوښ ده کیبلونه دي او بکسه مهمه ده که تاسې بیا ولاګینګ لپاره ویډیوګانې جوړوئ یعنې هر ځای ته سفر کوئ نو بیا بایک باید واخلئ دا د ما وسایل لږ نور وسایل هم سب کې لکه کتابچه ده پکې دي نور ځان میشه نوټ لیکم نور نو له هر څه نه مهم چې ده فقط تاسې یو موبایل ولرئ دا تاسې لپاره کافي وسیله ده او که چیرې پیسې هم درلودلې او خرچه هم کوله بیا لومړی چیز چې تاسې اخلئ هغه باید یو مایک اوسیږي وروسته له مایک نه بیا یو سټن واخلئ ښه ده او وروسته له سټن نه بیا نه نور رقم وسایل دي چې نورونه دي مثلا لکه هغه رنګ لایټ چې ما درښوده نور رقم نور پردازي ده او میز و چوکۍ که سټوډیو لپاره واخلئ ډېر وسایل دي ګیمبال ده مثلا دا خو داسې سټن ده یو بل رقم سټنونه دي چې موبایل پکې ښودل شي بیا موبایل خپله تاویږي خپله ګیمبال په واسطه چې هغه هوشمند دي او داسې چې که یې لرزان نه کوي موبایل نو بیا هغه واخلئ تhank you so much چې ویډیو م تر دې ځایه پورې وکتله که کومه پوښتنه هم درلودله د یوټیوب باره کې د یوټیوب نه د پیسو ګټلو په باره کې او یا د یوټیوب د مخ تړلو په باره کې یا د نورې سوشل میډیا لکه ټیک ټاک او انسټاګرام د هر شي په باره کې پوښتنه درلودله کومنټ کې ویلی شئ زه انشاءالله تاسو ته ویډیو جوړوم مننه چې ویډیو م تر دې ځایه پورې وکتله ټاټا